طالبان څنګه ولې خطرناکه قطعه جوړوي؟ تازه کوم خبر ورکړ؟ ویډیو وګورئ او سول افغان چینل سبسکرایب کړئ. ځینې طالب سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویل چې د داعش او نورو مخالفو ډلو د ځپلو لپاره ځانګړې قطعه جوړوي. طالبان چې په افغانستان کې د داعش یا د دوی پر ضد د نورو وسلوالو فعالیت او حضور ردوي، اوس په دغه ځانګړي ځواک کې د دې ډلې هغه بې سرنوشته سرتیري ګماري چې بې دندو دي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عمومي قومندانۍ د دې ډلې د نظامي چارو کمیسیون ته په مکتوب کې لیکلي دي چې د ملا هیبت الله په شفاهي هدایت هغه بې سرنوشته طالبان به په دغه قطعه کې وګمارل شي چې د بستونو له منځه تللو سره یې بې دندې او بې معاشه شوي دي. د معلوماتو له مخې دغه ځانګړې قطعه په ځواکمنو او پرمختللو وسلو سمبال شي او واک به یې د ځواک په داسې حال کې پلانېږي چې د طالبانو د تصفیې کمیسیون لخوا د دې ډلې د سرتیرو په بې دندو کېدو سره په مختلفو ولایتونو کې شکایتونه ډېر شوي دي. د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست یو مکتوب کې څه مهال د اندېښنه هم ښودل شوې وه چې ښایي په میدان وردګ کې بې دندو شوي وسلوال یې له داعش سره یوځای شوي دي. دا لومړی ځل دی چې طالبان د داعش او د نورو مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره ځانګړی ځواک جوړوي. خو تر دې وړاندې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله لپاره ځواک جوړ شو. طالبان د 888 ځانګړي عملیاتي قطعه او 314 بدري قطعې په نومونو ځانګړي نظامي ځواک هم لري. له کندهار سره وي او د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ به عملیات کوي. سرچینې زیاتوي دغه ځواک به په افغانستان کې د داعش او نورو مخالفو ډلو پر ضد په وخت او چټک عملیات کوي. افغانستان انټرنیشنل پښتو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بل مکتوب هم ترلاسه کړی دی چې کابل ولایت ته لیکلی دی. په دغه مکتوب کې ولسوالیو د بې سرنوشته طالبانو د لیستونو د جوړولو غوښتنه شوې ده، خو دا کسان باید د اړوند ولسوالۍ امنیه قومندانۍ او استخباراتو مدیریت لخوا تایید شي.